السلام علیکم زمانو مرشد علی دی او تاسو ګورئ پښتو یوټیوب ګروث چینل. تاسو ته په نننۍ ویډیو کې زه وایم چې تاسو به څنګه لکه زیاتره خلک میسیجونه کوي چې یاره موږ په یوټیوب کار کوو، دغه شانتې تمنیل به موږ څنګه جوړو. دا ګورئ نه تاسو په دې ویډیو کې به زه ډېر په اسانه باندې تاسو ته ښیم چې تاسو به تمنیل څنګه جوړوئ د اے آی نه. بالکل تاسو له هېڅ نه درځي، صرف سکرپټ په لیکئ او د سکرپټ لیکلو نه پس به ستاسو تمنیل چې کوم دی هغه به ایزیلی تیارېږي انشاءالله تعالی. نه داسې یو قسمه ویډیوګانو کتلو دپاره چې کوم دی نه خپل چینل چې کوم دی دا فالو کوئ، ضرور سبسکرایب کوئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې ملاویږي. نننۍ ویډیو کې بالکل په اسانه طریقه باندې تاسو ته ښیم چې تاسو به د چیټ جی پی ټي نه خپل د یوټیوب چینل یا د یوټیوب چې کومې ویډیوګانې تاسو جوړوئ یا تاسو چې هرې ویډیوګانې جوړوئ د هغې تمنیل به څنګه جوړوئ. اوس دلته کې مثلا یو ټاپک تاسو چې ماله راکړئ، زه دلته کې ولیکم چې یاره زما د یوټیوب چینل دی او ماله یو ټاپک راکړه یا زما د ټیک ټاک چینل دی یا چې کم نیچ باندې زه کار کوم. صحیح شوه. نو زه دلته کې وایم چې ماله د ټیک ټاک وایرل کېدو طریقه راکړه، ټایټل راکړه. صحیح شو. دلته به زه ولیکم، دلته چې څنګه تاسو دا ولیکئ نو په دې تیر باندې به کلیک کوئ. دا ګوره د چیټ جی پی ټي یو ډېر د کمال آپشن دی، خو تاسو چې د دې نه پیدا اخیستل غواړئ نو اوس په دې کې دا ما ولیکل چې د ټیک ټاک ویډیو څنګه وایرل کیږي. دا ماله مکمل چې کوم دی پښتو کې د دې یوټیوب چینل دپاره یو ټایټل تاسو ماله راکړئ. صحیح شوه. دلته کې پورې دی به اوس ماته مکمل په پښتو کې، که تاسو یې په رومن پښتو کې لیکئ، که تاسو یې مطلب په انګلیش کې لیکئ ټایټل، هغه ستاسو باندې ده. صحیح شوه. دا وګوره دلته کې د ماله اوس ټایټل یې راکړئ دغه شانتې. صحیح شوه. دا ویډیو به هم د حیران کړي. صحیح شوه. دا وګورئ دا مختلف. اوس دا یو دلته نه زه کاپي کوم، دلته نه دا ما کاپي کوم مکمل. اوس دلته کې زه دلته وایم چې یاره ماله چې کوم تمنیل دی، تمنیل ماله تیار کا، تمنیل ټیکس راکړه. صحیح ده. تمنیل پرونټ چې کوم دلته کې به دې ماته پرونټ راکړي د تمنیل دپاره. اوس اسانه طریقه، سمپل ډېره اسانه طریقه څنګه ده چې په دې کې دا ګورئ دا دلته کې اوس دې ماله پرونټ راکړي. صحیح شوه. حیران شي دا مکمل لکه په اردو کې یا په پښتو کې تاسو چې څنګه وایي په هغې حساب کتاب باندې زه تاسو ته وایم چې تاسو به څنګه جوړوئ. دا د مال راکړه. اوس موږ وایو چې یاره موږ له خو دا نه راځي، دا به څنګه کوو. په دې به سمپل په تصویر باندې په پلس به تاسو کلیک کوئ. چې په پلس باندې کلیک کوئ که نه، په دې پلس به دلته کې کلیک کوئ. دلته کې به خپل تصویر یو داسې یو تصویر واخلئ چې کوم تصویر مطلب تاسو مخکې په دې کې دغه کړي. زه اوس دا تصویر ما واخیسته، دلته زه وایم چې ته ماله تمنیل تیار کړه. صحیح ده. یوټیوب ویډیو کے لیے اوس دلته چې تاسو ولیکئ ایچ ډي کوالټي به ولیکئ ایچ ډي. صحیح شوه. ایچ ډي کوالټي. صحیح شوه. دا تاسو ولیکئ. اوس ګوره سمپل اسان کار د دې څه دی چې په دې باندې به تاسو دلته کې کلیک کوئ. چې په دې باندې تاسو کلیک کړه که نه، نو دلته کې به تاسو ته لږ غونته کې ټایم به دا واخلي او دلته کې به چې کوم دی دلته به ایمیج کریټ دا به شروع شي. صحیح شوه. په دې باندې چې دا شروع شي، ګوره دا اسان کار ده، خو تاسو څه کوئ، تاسو هغه ویډیوګانو ته ځئ چې چا دوره مطلب ایډیټینګ کړي، پلان کې ایډینګ دی، هغه شی موږ نه کوو. موږ سمپل څه تاسو ته داسې کار به درته ښیو چې ستاسو پې کار کېږي او ټایم خو پې کم ضایع کېږي او کار خو پې کېږي. نو په دې باندې دا ګوره دا به دلته کې اوس دلته کې کریټ کړي. په دې باندې تاسو مختلف قسمه چې کوم دی نه هغه ټایټل هم لیکلی شي، خپل مکمل سکرپټ هم لیکلی شي. دا وګورئ دې ته موږ ووایو چې یاره موږ له یو ټاپک راکړه، د موږ له 10 راکړه. صحیح شوه. په دې 10 کې چې کوم ستاسو خوښ وي په هغې باندې چې په کوم په تاسو ویډیو جوړوئ، که هر یو ټاپک تاسو ویډیو جوړوئ نو په هغې باندې تاسو سمپل په اسانه باندې دلته کې کار کولی شئ. دلته دا ګوره د ایمیج دا دلته شروع شوی دی. اوس چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ، لږ غونته کې دا شانتې سرچینګ به اخلي. صحیح شو. دا به لږ ټایم اخلي خو لږ به تاسو ځان به تنګوئ نه. دا وګورئ دا اوس چې کوم دی نه ښه موږ له مکمل چې کوم دی دا اوس تاسو کتی شئ. دلته کې موږ له ډېر زبردست چې کوم دی تمنیل راله تیار کړه. صحیح شوه. دا په پښتو کې دی، که تاسو په اردو کې جوړوئ، که په انګلیش کې جوړوئ، چې څنګه تاسو جوړوئ په هغې حساب باندې. په دې تصویر به تاسو کلیک کوئ، دا پاسه تاسو ته د تیر نشان ښکاري، په دې تیر نشان باندې به دلته کې کلیک کوئ. چې په دې تیر نشان باندې کلیک کوئ نو دا به دلته کې لږ ورته کې ټایم اخلي دغه شانتې، او چې ټایم واخلي نو دا به دلته کې ستاسو ایچ ډي کوالټۍ کې را ډاونلوډ شي. چې را ډاونلوډ شي نو په اسانه طریقه باندې به تاسو څه کوئ چې دا را ډاونلوډ شي نو تاسو چې کومه ویډیو جوړه کړې په هغې ویډیو باندې دا ګوره را ډاونلوډ شو. اوس په دلته کې موږ راشو ډایرکټ خپلې ګیلرۍ ته. ګیلرۍ څنګه اوپن کوئ نو دلته کې وګورئ تاسو، دلته کې به موږ ته دا ډایرکټ راشي. دا ګورئ دا هغه تصویر چې کوم دی دا موږ ته دلته کې ډایرکټ راغی. که چېرې تاسو داسې چې قسمه چې دی نو داسې قسمه ویډیوګانې نورې کتل غواړئ چې ستاسو سکسیس پې کېږي نو کمنټ کې یس ضرور ولیکئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا وګورئ څنګه زبردست قسم چې کوم دی نو تاسو دلته کې تمنیل تیار کړه. که تاسو په اردو کې جوړوئ، که په پښتو کې جوړوئ، که په انګلیش کې جوړوئ، نو کمنټس کې کوئ. انشاءالله تعالی تاسو چې څه مسله وي نو ستاسو ورور به تاسو ته دا مسله ستاسو حل کوي. نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.